دا د بلخ ولایت د دهدادي ولسوالۍ اړوند د پشتباغ سیمه ده. هغه سیمه چې په طبیعي ډول پکې د غاټول یا ګل لاله په ګډون بېلابېل ګلونه په طبیعي ډول راشنه سوي دي. د دغه ګلونو ښکلا د دې لامل شوې چې بلخ ولایت ته راغلي سیلانیان دغه سیمې ته راشي، دغه ګلان له نږدې وګوري، عکسونه پکې واخلي او د خوښۍ څو شېبې هم دلته تېرې کړي. دغه سیلانیان د غاټول یا گل لاله په اړه داسې وایي. من خودم واقعا گل لاله دوست دارم. دا گل لاله چې دی وخت کې دغه د پسرلي په موسم کې ډیر یو خاص ځانګړی ښکلا یې د ساحې ته ورکړې وي. گل لاله یعنی هم زیبایی خود داره دیگه، به خاطر هم زیباییش آمدیم. که څه هم د هیواد شمالي ولایتونه په اوړي کې ګرم او په ژمي کې ډیر ساړه وي، خو پسرلی بیا بېسارې ښکلا لري. په دې زون کې د خاورو غونډۍ زرغونیږي او د غاټول ګلونو ترڅنګ بېلابېل نور ګلونه پکې راشنه کیږي چې طبیعت ته ځانګړې ښکلا وربخي. د دغو سیمو لیدنه او هلته د شیبو تېرول انسان ته داسې ذهني ارامتیا ورکوي چې د ونیو او حتی د میاشتو ستړیا له منځه وړي. په بلخ ولایت کې د خادیانو دښته، ګوریمار، پسته مزار او پشتباغ هغه سیمې دي چې د پسرلي په موسم کې ورته ګڼ شمېر خلک د تفریح لپاره ورځي. مزار شریف ته راغلي سیلانیان وایي د غاټول یا گل لاله ښکلا دومره زړه راښکونکې ده چې خلک یې د لیدو لپاره له لرې ولایتونو راځي. فصل بهار است. رفیقا و دوستا تصمیم امیر گرفتن که باید از گل لاله یک دیدن کنیم و ما هم چندین نفر یک جا شده همکارایم است و اومدیم از این گل لاله دیدن کردیم و تفریح نمودیم. راغلی مزار شریف ته د سیاحت او چکر لپاره دلته د ملګرو یارانو سره نو ډیر ښکلی فضا ده. واقعا نو ټول وطن ښکلی ده. نو په ټول وطن کې مزار شریف واقعا نو دغه دا گل لاله چې دی وخت کې دغه د پسرلي په موسم کې ډیر یو خاص ځانګړی ښکلا یې د ساحې ته ورکړې وي. نو ډیری خلک دلته د چکر لپاره سیاحت لپاره راځي، د ښکلي هوا او د فضا نه خوند اخلي. هر ولایت افغانستان زیباست، هر ولایت یک زیبایی خاص خود داره. بامیان معمولا سرسبزی در تابستان شروع میشه معمولتر. اینجا که از مزار شریف معمولا این فصل بهار زیباست، واقعا هواهای خوبی داره. ډاکټر صفی الله چې د لغمان ولایت اوسیدونکی دی او د تفریح لپاره مزار شریف ته راغلی وایي هغه کسان چې هره ورځ کار کوي او په اونۍ یا میاشت کې لږ تر لږه یوه یا دوه ورځې تفریح وکړي د یوه نورمال انسان په توګه به له عصبي ناروغیو خوندي پاتې وي. چکر او سیاحت په مغز باندې ډیر مثبت تاثیرات راوړي. که چیرته د هفتې په مکمل هفته کې ته ټول هفته پوره کار وکړې، زحمت وباسې، کار وکړې، نو دا حالات هم ګوري چې لږ خوشنونکي دي. نو دې حالات کې ته کولی شي که هفته کې یو ځل هم ته سیاحت چکر ته وځې، کم فریشر چې د دباو چې د په اعصابو دی انشاءالله هغه د له منځه وړي او ته کولی شي چې یو ارامه اعصاب ولري، یو نورمال انسان په شکل بیرته خپل کار ته د شنبې ورځ نه بعد وګرځي. بل لور ته د بلخ ولایت ځایي چارواکي وایي په مزار شریف او ټولو ولسوالیو کې امنیتي ځواکونه د خلکو د امنیت د ټینګښت لپاره هڅې کوي او زیاتوي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې عام نظم ګډوډ کړي. دوی له سیلانیانو غواړي چې په لویو لارو کې د ټرافیکي پیښو د مخنیوي او د خپل ژوند د خوندي کېدو لپاره له چټک موټر سایکل او موټر ځغلولو ډډه وکړي. موږ خپل ټولو هیوادوالو ته دا ډاډ او اطمینان ورکوو چې دوی کولی شي چې د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار او ولسوالیو کې ښه پوره امنیت نیول شوی دی د دوی لپاره. دوی کولی شي ښه به خوشحاله زړه سره خپل سیاحت ترسره کړي. د ټولو سیاحتیانو څخه مو دا هیله او تمنا ده چې کوم کسان د سیاحت لپاره راځي د هرې سیمې نظم او پاکوالی دی خپل نظر کې ونیسي، پاملرنه دې ورته وکړي او بل چې څه وخت ځي او راځي په لارې کې دې د موټرونو موټر سایکلونو د ځغاستې څخه ډډه وکړي تر څو ترافیکي پیښو مخنیوی وسي. بلخ ولایت که څه هم تاریخي او لرغوني ځایونه لري چې سیلانیان ترې لیدنه کوي، خو د البرز د غرونو لمنې په پسرلي کې داسې زرغونیږي چې هر لیدونکی ځان ته راجلبوي او هره ورځ ترې ډلې ډلې سیلانیان لیدنه کوي. زیار الکوزی، امید راډیو، بلخ.